سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول په ښه یې. نن راغلی یم دلته فرایډې بازار ته یا جمعه بازار ته په وادي الکبیر کې دی په مسقط کې، او د جمعې په ورځ لګېږي. دا زاړه شیان پکې خرڅېږي. نن د باندې د دې بازار ننداره کوم، راځئ چې وګورو چې څه څه پکې شته دی. دغه جمعه بازار چې تاسو ولیدو وړوکی شانې بازار دی، او زاړه شیان هم پکې زیات خرڅېږي، نوي شیان هم پکې شته دی. مختلف خلک پکې سامانونه راوړي خرڅوي. ما پکې عمانیان هم ولیدل چې لږې سامانونه راوړي دي خرڅوي پکې، او ځینې دوکانونه پکې ښځو هم لګولي دي، او مختلف شیان دي پکې. هر یو شی پکې شته دی، تر بسترو پورې او تر قالینو پورې او تر نورو شیانو پورې. هیله د ویډیو مو خوښه شوي، نور مو په خدای سپارم.